د راشد خان دوهمه ښځه پیدا شوه. سلام ستړي مشئ، وخت مو په خیر. پام مو راګرځوم د افغان میډیا یوټیوب چینل څخه د نن ورځې د تازه او مهمې ویډیو ته. په نیدرلند کې د راشد خان د خان فاونډیشن په پرانیست غونډه کې د راشد خان ترڅنګ یوه جنۍ ناسته ده. د دغه جنۍ او د راشد خان له عکسونو خپرېدو وروسته په ټولنیزو رسنیو کې د اوازه ګډه شوه چې نوموړې د راشد خان دویمه مېرمن ده. خو د معلوماتو له مخې دغه جنۍ د یاد پروګرام د تنظیمونکو له ډلې څخه ده او د راشد خان سره هیڅ کورنۍ یا بله کومه اړیکه نه لري. په داسې حال کې چې پکار ده د راشد خان یعنی د خان فاونډیشن پیغام خلکو ته ورسیږي. ګڼ شمېر خلکو په ټولنیزو رسنیو کې دغه موضوع ته بې اساسه هوا ورکړې ده. آیا دا جنۍ په رښتیا د راشد خان دویمه مېرمن ده؟ یو بل ورور لیکلی دی چې دا جلی لایلومه نومیږي چې په انسټاګرام کې خپل نوم لای راش او د کوجدې نښې یعنې ګوتمې سره یې د آر توری لیکلی. په انسټاګرام ټول 172 فالوورز لري چې په دوی کې یې یو راشد خان هم دی چې دغه جنۍ یې فالو کړې ده. داسې ښکاري چې دا جلی یې مینهواله هم نه ده، ځکه چې د ناستې په وخت کې راشد خان ورته چوکۍ سموي. کاره نه ده چې له راشد خان سره څه خپلوي او اړیکه لري، خو داسې ښکاري چې ډیره ورته ځانګړې ده. یو بل ورور وایي چې دا د راشد خان دویمه ښځه ده، خو زه باوري نه یم او نه امکان لري، ځکه راشد خان پښتون، افغان او باعزته شخص دی، نو خپله تور سره هېڅکله داسې سرتوره نه راڅرګندوي. د راشد خان واده تیر کال د خپلې کاکا لور سره شوی و چې موږ یې د واده ګډونوال هم وو. نو تر اوسه نه خپله خان نه یې کورنۍ او نه یې نږدې ملګرو څه ویلي دي. اصلي خبره د خان د خیریه بنسټ ده او د هغه ملاتړ وکړئ. یو بل لور بیا په کمنټ کې ورته لیکلي چې د راشد خان سره ناسته انجلۍ چې هر څوک ده، خو راشد خان ته نه وه پکار چې بغل په بغل ورسره کینی. ځینې خلک به حتما همدا بابولالې وایي چې دا یې شخصي کار دی. کوئی شخصي کار دی نو بیا د خپل کور ته بوځي، ملت ته دې نه ښایي. ګورئ چې ملت پر یو چا د اتل نوم کېښوده، قدر یې ورکړ، نوم او نښان یې ورکړ، نو باید د همدې ملت کلتور او رواج هم نظر کې ونیول شي. کو راشد او یا بل هر هغه څوک چې دغه رقم کړنې کوي چې د ملت تفسیرو ته لار برابروي، نه باید وشي. یاد وساته چې څنګه ملت نوم او ابرو درکړه، همداسې دا هر څه درڅخه بیرته اخیستلی هم شي. دا کار نه د خدای او نه هم د ملت خوښ دی.